الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. کتاب ریاض صالحین یوسلو اتیم نمبر باب شروع. باب باره دی کی چې د قرآن د لوستلو فضیلت او غورواله. په دې باب کې لسم نمبر حدیث ته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، یقینا هغه کس چې داغي په خېټه کې او داغي د بدن په منځ کې څه حصه د قرآن نه نوي، څه شی د قرآن نه نوي، کالبیت الخرب، د دغه انسان مثال په شان د هغې وران او ویجاړ کور دی چې هغې کې کوم ساز و سامان دا پکې نه وي. یعنې دې حدیث کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکوي او تاکید سره دا خبره ذکر کوي چې ګورې قرآن حفظ کوي، قرآن باندې عمل وکړي چې ټول قرآن نشي حفظ کولی، څو سورتونه څو سفارې دا تاسو حفظ کوي او ګینې هغه څو چې د هغې په زړه کې قرآن نی، د هغې په نفس کې قرآن نی. د دې مثال دې شی لکه وران ویجاړ کور چې هغه دغه شان ته د هیڅ قسم د ضررونو او تکلیفونو نه، د باران نه او دغه شان د نورو شیانو نه هغه په حفاظت کې نه وي. دا بل حدیث ته وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن عمرو بن العاص روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي یقال لصاحب القرآن، وبویل شي د قرآن والاته کله چې جنت ته داخليږي، الله دې موږ تاسو داخل کی، دا به ورته ویل چې اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اوایت او دغه شانته او خیجه په دغه درجو باندې او لوله قرآن کریم لکه څنګه چې په قرآن تا په دنیا کې لوستو په مزه مزه باندې او خسته خسته باندې لوستو، اقا شانته دغه شانته قرآن دالوله. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، یقینا ستا درجه او ستا دغه مقام دا به دغه شانته دا به هغه ځای پورې عند آخر آیة تقرأها، دا به هغې آخري آیات پورې ستا به دغه شانته درجه وي چې کوم دغه شانته آخري آیات دا ته ولولي او ته تلاوت کړي، دومره به ستا دغه شانته درجې دا په جنت کې سیوا کېږي او دا به ستا دپاره میلاویږي. یعنی مقصد په دې حدیث کې دا ده چې فضیلت الله تعالی د الله پیغمبر ذکر کوي هغه څوک چې قرآن کریم حفظ کړي او عمل ورباندې کوي. لکه څنګه چې په دنیا کې قرآن کریم دا لوستل دا تکلف دی او انسان د خامخا زحمت ورکوي، خامخا په عذابېدل ورکوي، خو آخرت کې دغه شانته په جنت کې د قرآن کریم لوستل چې کله الله تعالی ته حکم وکړي چې قرآن لوله، لکه دنیا کې چې به تا لوستو او ستا دپاره به هغه ځای ستا منزلت او ستا درجه به چې کوم آخري آیات تا ولوستو، هلته به د قرآن کریم نه دغه شانته یو خوند او مزه دا به دغه شانته بې تکلفه به دا انسان د قرآن کریم دا لولي. او په دې حدیث کې دغه شانته فضیلت د دې دی چې دغه شانته قرآن کریم څوک هغه په مزې سره او په آرام سره ولولي، په تجوید سره ولولي او د هغې طرف ته تیزي کوي چې قرآن کریم دا تجوید سره یاد کړي، دا په آرام سره یاد کړي، دا ښایسته یاد کړي. ځکه چې تا ښایسته قرآن ولوستو او په مزه دې ولوستو، په تجوید سره دې ولوستو او په دې باندې عمل وکړو، نو دغه مقام چې په دې حدیث کې ذکر شو چې الله به تا دغه شان جنت ته داخلي او په جنت کې به الله تا ته وایي چې دغه شان د قرآن کریم تلاوت شروع کا او ستا دپاره به هغه مقام وي هغه درجه به چې کوم ځای باندې ته چوپ شي عقل ته به ستا درجه وي. دغه شان د محترمین د قرآن کریم ډېر زیات خیال ساتل پکار دی په خپل ژوند کې. دا نه چې میاشت رمضان د موږ قرآن کریم ته سمه غاړه ورکو او بیا دوی ورسوي چې موږ تاسو د قرآن نه لري. سلف دغه شان زموږ استاد سلف زموږ استاد دین مشران هغه به قرآن ته ډېره زیات توجه کوله. عبدالرحمن بن ناصر سعدي وی لا شيء اعظم برکة من هذا القرآن، وی خلکو وی هیڅ یو شی په دې مخلوق کې نشته دی چې هغه ډېر زیات د برکت والی د دې قرآن نه، د قرآن نه هیڅ یو شی د خیر او د برکتونو والا دا ګوره نشته دی. فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية
فانها بسببه ودا خبر یاد وساته یقینا هر یو خیر او هر یو نعمت هر یو زیاتواله کدا دینی زیاتواله ده او کدا دنیوي زیاتواله ده او کدا اخروی زیاتواله ده ودا ټول خبره قران پسې تړلې دي که غواړي دغه شان ته تعالی الله خنوم درکې قران ته غاړه ورکا تعالی ته کته غواړي ست دکانداری خشي قران ته غاړه ورکا کته غواړي دغه شان ته اولاد خشي قران ته غاړه ورکا کته غواړي دغه شان ته اخرت د الله خسته کی قران ته غاړه ورکا کته غواړي د قبر تیارونه خلاصي قران ته غاړه ورکا هر یو نعمت کدا دنیوي دي کدا اخروی دي کدا دینی دي ودا په سبب د قران باندې کیږي او اثر من العمل او دا د قران کریم په عمل باندې کیږي قران چې یاد کو قران تلاوت کې او په دې باندې عمل کې چې به دنیا او د آخرت نعمتونه خوشالي دا به الله تعالی درګي او چې د قران سره تعلق ني د دنیا او د آخرت بدبختی الله دې موږ تاسو ته وشاتي دا به د انسان ته ملاويږي عبد الله بن مسعود وی من كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله اے خلکو وې څوک چې د قران سره محبت کوي د چا ژوندۍ چې د قران سره د چا مینه چې د قران سره یقینا دغه شاده دا سره څه کوي دا د الله او د رسول سره یقینا مینه کوي او چې د قران سره نه لګي په ژوند کې قران ني شپه ورځ تیر شي قران سره دغه شان تعلق نه تیر شوی یعنی سید الله سره دغه شان د رسول سره مینه نشته دي امام دوحه ډیره خطرناکه خبره کړې ده وی اي مصیبه اعظم من نسيان القران اے خلکو وی ګوره کوم یو مصیبت ډیر لوی دی کوم ډیر لوی غټ مصیبت ته د قران کریم د هیرول نه چا قران نه یاد د دینه بل غټ مصیبت نشته دی چا قران یاد کړی دی او به قران تلاوت نه کوي قران باندې عمل نه کوي خلکو ته نه وي او داغه درسونه ته نه کینی داغه سر ژوندۍ ته نه تری وې دینه بل غټ مصیبت کوم کېدل چې تاسو موږ ته وخی وي چې ژوند د الله در کړی دی روح در پکې دی الله بدن ته پوس کوي او تاسو په دین کې قران نشته دی قران باندې عمل نشته دی قران تلاوت نشته دی نه د قران شاګرد شي نه د قران استاد شي نه د قران خادم شي دینه بل غټ مصیبت دانشته دی الله دغه مصیبت نه موږ تاسو ساتي وصلی الله علی نبینا محمد